سلامونه جوړ په خیر. نن د خپلواکۍ اتل غازي امان الله خان پر ژوند او کارونو غږیږو. هغه څوک چې افغانستان ته یې خپلواکي واخیسته او افغانستان یې یو مستقل هیواد اعلان کړ. راځئ وګورئ او واورئ چې غازي امان الله خان څوک و. غازي امان الله خان د جون په لومړۍ نیټه په 1892 کال کې پیدا شوی دی او د اپریل په 25مه نیټه په 1960 کال کې وفات شوی. له 1919 زیږدیز کال نه تر 1909 زیږدیز کال پورې د افغانستان پاچا و. امان الله خان د افغانستان هغه پاچا دی چې په 1919 زیږدیز کال یې د خپل ملت په ملاتړ انګریزان له هیواد څخه وشړل او یو خپلواک او سرلوړی حکومت یې جوړ کړ او په همدې توګه د افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی بلل کیږي. د غازي امان الله خان د حکومت وختونه د افغانستان په تاریخ کې د یو بېساري ولسواکۍ او ټولنیز بدلونونو دوران و. امان الله خان په 1409 هجري قمري کال د کابل په پغمان کې زیږېدلی دی. د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او د امیر دوست محمد خان کودی دی. د امان الله خان مور سرور سلطانه بیګم نومیده. کله چې په 20 د فبروري 1919 زیږدیز کال کې د پلار د لغمان په کلګوش کې شهید شو، نو په هغه وخت کې امان الله خان د کابل والی او د کابل د پوځ او خزانې ټول واک د په لاس کې و. په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې پاچا شو او د خپلې پاچاهۍ له اعلان سره سم یې له انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه او د انګریزانو پر ضد یې په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د غذا ډول وغږاوه. نوموړي ډیر ژر د افغانستان د خلکو او قبایلو ملاتړ ترلاسه کړ او په همدې توګه 10 کاله د افغانستان پاچا پاتې شو. علي حضرت امان الله خان دې ته ډیر لیواله و چې هیواد یې پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال شي. د په همدې موخه د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. د غازي امان الله خان زده کړې: لومړنۍ زده کړې یې په شاهي دربار او بیا یې نورې زده کړې په حربیه مدرسه یعنی حربیه ښوونځي کې ترسره کړي. په پوځي زده کړه کې یې ځانګړی استاد هم درلود چې محمود سامي پاشا نومیده. امان الله خان د خپل پلار په دربار کې زیات محبوبیت او مینوال لرل. کله به چې امیر چیرته په سفر لاړ نو د خپل عادت له مخې به یې خپل مشران زامن په نوبت سره ځایناستي ګرځول او کله به چې امان الله خان ته نوبت ورسید نو له درباریانو سره به یې خورا غوره چلند کاوه. له بندیانو سره به یې ډیره نرمي کوله او آن کله به یې پټ لیده کاته هم ورسره کول او پر پوځیانو به یې ځانګړی پام و. همدا لامل و چې کله یې خپله پاچاهي اعلان کړه نو په دربار کې له کومې ځانګړې ستونزې سره مخ نه شو. امان الله خان ډیر زغم درلود، هوښیار او مدبر سړی و. په ډیره صریح او څرګنده لهجه یې خبرې کولې او کله به یې چې وینا کوله مقابل لوری به یې ډیر زیات تر خپل اغیز لاندې راوست. کله چې د امیر حبیب الله خان د پاچاهۍ په دوران کې روناندو د مشروطیت غورځنګ جوړ کړ نو امان الله خان د همدې غورځنګ په فعالیتونو کې هم بشپړه ونډه واخیسته. د ځینو فعالیتونو له امله امیر حبیب الله د همدې غورځنګ غړي بندیان کړل نو علي حضرت امان الله د خپلې پاچاهۍ په لومړیو ورځو کې له زندان څخه راخلاص کړل او په دې توګه یې غوښتل چې د همدغو روناندو له پوهې څخه د هیواد په پرمختیا کې کار واخلي. امان الله خان یو ځوان هیوادپال شخصیت و چې د افغانستان د سمسورتیا او پرمختیا لپاره یې ډیرې هلې ځلې وکړې. له بده مرغه چې د پرمختیا او سمسورتیا په لار کې ورته یوه مکار دښمن کمین نیولی و او امان الله خان یې په دغه لار وړاندې تګ ته پرې نه ښود. امان الله خان د خپل پلار د مرګ په 9مه ورځ ملت ته په وینا کې داسې وویل: ای د افغانستان معظم ملته، ما د پلار د شهادت پر وخت د سلطنت وکالت په کابل کې په غاړه درلود او اوس په هغه اصالت د امانت دروند بار متوکلاً او متعصماً پر غاړه اخلم.
کله چې ستر ملت زما پر سر د پاچاهۍ جوغه کېښودله ما هم عهد وکړ چې د افغانستان دولت به لکه د نړۍ د نورو مستقلو قدرتونو د هیواد په داخل او خارج کې آزاد او مستقل وي. د افغانستان خلک به د قانون تابع وي، بیګار او نور جبري کارونه به بند وي. دلته به ډېر اصلاحات راځي چې هیواد په نړۍ کې خپل مناسب ځای ومومي. زه به د شاورهم فی الامر پر اساس د هیواد چارې اجرا کوم. تاسې به د خپل دین او هیواد په چارو کې ډیر هوښیار اوسئ او په بیدارۍ به وطن ساتئ. زه تاسو ټول اهل اسلام او ټول بني نوع انسان ته خیر او سعادت غواړم. کله چې علي حضرت امان الله خان انګریزانو ته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه انګریزانو هیڅ غوږ پرې ونه ګراوه، نو ځکه علي حضرت اړ شو چې انګریزانو په وړاندې د غزا او جهاد اعلان وکړي. افغان ملت په ډېر لږ وخت کې انګریزانو ته ماته ورکړه. انګریزانو چالاکي وکړه، د خپلې شرمېدونکې ماتې د پردې کولو لپاره د سولې خبرې پیل کړې او د افغان غازیانو د لا نورې پرمختیا مخنیوی یې وکړ. د هیواد د فرهنګ د غوړېدا په لړ کې د اعلی حضرت امان الله خان لومړی ګام د امان افغان خپرول و چې لومړی ګڼه یې د 1919 زیږدیز کال د اپریل پر 12مه د عبدالهادي داوي په مدیریت خپره شوه. دغې خپرونې د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې پوره ونډه واخیسته او هیوادوالو ته یې د هیواد د پرمختیا لوری په ګوته کړ. د مطبوعاتو په برخه کې بیا وروسته په لسګونو نورې جریدې او مجلې خپرې شوې او په هر ولایت کې یوې جریدې خپرونې کولې. همدا وخت د ارشاد النسوان په نامه د ښځو یوه خپرونه هم وه. د قانون جوړولو برخه کې امان الله خان د 1922 زیږدیز کال د فبروري پر 9مه په جلال آباد کې د ملت د 802 استازي په ګډون لویه جرګه جوړه کړه او په 1923 کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې تصویب کړ. په اقتصادي برخه کې د صنایعو انکشاف ته پوره پام وکړ او په باندینی تجارت کې افغاني پیداوارو د نړۍ مارکیټونو ته لاره ومونده. په عمراني برخه کې نوي ښارونه جوړ شول او د کابل ښار له پخوا څخه څو چنده پراخ شو. د ولایتونو ترمنځ لارې او سړکونه له سره جوړ شول او په لارو کې د مسافرو د هوسایۍ لپاره هوټلونه په کار ولوېدل. علي حضرت افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په دې موخه واستول چې د هیواد په بشپړه آبادۍ او سمسورۍ کې برخه واخلي. خو له بده مرغه ځینو شرغوښتونکو د پاچا دغه ټولو ښو کارونو ته بل نوم او عنوان ورکړ. پاچا ته یې سر درد او د پرمختیا د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل. کله چې علي حضرت امان الله خان د هیواد د لا پرمختیا په هیله د 1920 زیږدیز کال په وروستیو کې د اروپا په سفر او چې بیرته له سفر راستون شو د پاچا د اصلاحي کارونو په وړاندې خنډونه لا نور هم زیات کړل شول او بیا د سقاو زوی اړی ګړی جوړ کړ. علي حضرت ونه غوښتل چې په هیواد کې وینه تویه شي او د 1909 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې استعفا ورکړه او پر ځای یې خپل ورور عنایت الله په پاچاهۍ وټاکه. خو د سقاو د زوی حبیب الله کلکاني په سر کې د پاچاهۍ نشه وه. ارګ یې محاصره کړ او علي حضرت عنایت الله هم له پاچاهۍ لاس په سر شو. همدا مهال علي حضرت امان الله خان د کندهار له لارې هند او له هغه ځایه بیا ایټالیا ته لاړ. همالته یې له هېواده لرې ژوند غوره کړ او د 1916 کال د اپریل پر 26مه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اروا یې ښاد. د علي حضرت د وصیت له مخې د هغه جنازه افغانستان ته راوړل شوه او په جلال آباد کې د خپل پلار د مرقد ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. که غواړئ چې د حبیب الله کلکاني چې د غازي امان الله خان حکومت یې ړنګ کړ پر ژوند او څرنګه قدرت ته ورسید پوه شئ، موږ یې په اړه ویډیو جوړه کړې، زموږ یوټیوب چینل کې یې پیدا کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوی ویډیو لایک کړئ، که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ تر څو له تاریخ، فرهنګ او سیاست ځان خبر کړئ. مننه.